بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع چې دا په اکسل کې اف آر فنکشن دا چې دې ته کمپاوند فنکشن وایي. اف او آر فنکشن به دواړه یو ځای څنګه استعمالوو، نن به دا طریقه درته ښیمه. لومړی راځو یوازې آر فنکشن ته چې آر فنکشن څه کار کوي. دا آر فنکشن چې کوم دا خپل یو truth table لري. سره کوم truth table دی؟ راځو مثال لیکو چې کنډیشن 1 کنډیشن 2 ریزلټ. ګورئ کله چې موږ دې باندې کولی شو شرطونه چک کوو. مثال که اول شرط صحیح و، ټرو و، صحیح و، نو دویم شرط هم صحیح شو، نو د دې نتیجه چې کوم ده هغه به هم صحیح راوځي. که چیرته اول شرط صحیح و دویم فالس و، نو نتیجه به هم ټرو وي. دا چې دی د end فنکشن برعکس دی. راځو که چیرته اول شرط غلط و دویم ټرو و، نو نتیجه به هم ټرو وي. او که چیرته اول شرط هم فالس و دویم هم فالس و، نو نتیجه به هم فالس وي. تاسې وګورئ د end فنکشن سره چې دی دا مخالف دی. end کې چې دی سختي ډیره ده، دې کې نشته. لکه اولنی شرط ټرو دی او end کې چې دی یو شرط هم فالس و، نور ټول چې دی ریزلټ یې فالس وي. او په دې کې که یو شرط صحیح و او نور غلط و، نو نتیجه یې ټرو راځي. تاسې ته د دې یو مثال درکوم. ایکوال زه وایم چې اول شرط فرضاً دوه مساوي د دوه دی. دا زما شرط دی. مثال زه وایم چې آیا دوه د دوه مساوي دي که نه؟ مساوي آر به ولګوم او ولیکو چې دوه مساوي د دوه. دا یو شرط ما ورته ولګاو، لاجیکل 1 شو، کاما بیا ورته وي لاجیکل 2. د دې مطابق دا اول شرط ټرو شو، نو دویم هم زه ورته مثال لیکم چې شپږ ایکوال شپږ. تاسې وګورئ موږ ته به ریزلټ سره کوي، موږ ته به ټرو راکوي، ځکه موږ اول شرط هم صحیح دی، دوه د دوه مساوي دي او شپږ د شپږ مساوي دي. انټر یې کوي، تاسې ته ټرو لیکي. بل مثال داسې مساوي اور. دلته راځئ اولنی شرط دوه مساوي د دوه صحیح لګوو ورته کاما. دویم شرط زه ورته یم چې درې مساوي د اتو. دویم شرط مې غلط ولګاو، بیا به موږ ته نتیجه ټرو راکوي. بل مثال داسې اور ورته اول شرط غلط لګو. مثال لیکم چې شپږ ایکوال 4 کاما. دویم شرط ورته صحیح لګو. مثال لیکو چې 5 ایکوال 5. انټر یې کوي، نتیجه هم ټرو ده. خو که چیرته راشو اخرني شرط ته ورته ولیکو مثال چې یو ایکوال 3 کاما 5 ایکوال 7. انټر یې کوي، اوس فالس شو، مطلب دواړه شرطونه غلط شو. نو دې د مثال لپاره چې تاسې ښه پوه شئ، راځو دلته یو مثال به ولیکو. مثال زه لیکم فرضاً نیم. دلته به ولیکو چې پاسپورټ. دلته به ولیکو چې ویزا. دلته به مثال ولیکو فرضاً چې ایران یو بل ملک ته تاسې ځئ، نتیجه یې فرضاً لیکو چې حاجي په نوم کس راغی. دا اولنی شرط مطابق مثال پاسپورټ هم لري یس، ویزا هم لري یس. تاسو به اف سره یو ځای څنګه استعمالوئ؟ ایکوال ساین به ولګوئ. ایکوال ساین مو چې ولګاو دلته به ایکوال ساین ولګوئ، بیا به ولیکئ اف، بیا به ټیب ووهئ او به لګوئ آر. کله مو چې دا ولګاو دې پسې به ټیب ووهئ، بیا چې دی بیا به راشئ اف آر. دلته به څه ورته وکئ؟ زه به دا زومینګ بیرته اوټ کړم. دلته به ورته ووایئ که چیرته دغه سل د پاسپورټ سل دا مساوي شو د یس سره، نو او کاما بل شرط
دغه د ویزا که دا مساوي شو د یس سره نو کاما دلته دې پسې به چې دی قوس بند کوئ بیا به کاما ولګوئ if value if true که چیرې شرط صحیح شو نو تاسې به څه وکئ دلته به ورته ولیکئ چې مثال فرضاً انټر ملته داخل شي او که چیرته غلط شو ویلو if false نو که غلط شو بیا به ورته کاما ولګوئ ولیکئ چې سوري دې پسې قوس بندوئ بند کوئ انټر یې کوئ یس ګورئ دا شرط چې دی اوس دلته صحیح شو اولنی شرط مطابق دواړه صحیح دي مثال دلته لیکو چې خان دا چې دی د دویم شرط مطابق ویزا لري پاسپورت لري خو ویزا نه لري زه به دغه فارموله ډرای کړم په دې باندې تاسې اوس وګورئ دلته هم انټر ولیک خو که چېرته راشي مثال علي راغی دا چې دی پاسپورت نه لري ویزا مثال فرضاً ویزا هم داسې لري نو وګورئ دلته مې چې انټر پاسپورت نه لري او دا مثال بل کس راغی د نور په نوم باندې نه پاسپورت لري نه ویزا لري تاسې وګورئ دلته یې ولیکل سوري یو بل مثال هم درته وایم دلته به ولیکو مثال نیم دلته به ولیکو چې تذکره دلته به ولیکو چې ایج او را به شو دلته ریزلټ مثال سکول کې شاګردان داخلوي مکتب کې نو د هغې عمر فرضاً وایي چې 6 کاله عمر ولري او تذکره ولري نو 6 عمر که پورته وي نو تاسې داخلوئ او که دې نه ښکته وي نو تاسې اجازه نه ورکوئ چې مکتب کې داخل شي دلته لیکو مثال بشیر تذکره چې دی لري یس او عمر یې فرضاً 7 کاله دی نو دلته به څنګه لیکو ایکوال اف ټیب به ووهئ آر که چیرته دا تذکرې سل دا مساوي شو د یس سره او کاما دغه د ایچ سل چې دی دا لوی یا مساوي شو د 6 سره نو قوس به پسې بند کړئ دلته به ورته ولیکئ چې ویلکم ته راځه داخل شه سکول ته ډبل کوټ ولګوئ کاما که چیرته عمر دا شرطونه غلط شول ویلو اف فالس که چیرې غلط شو نو ورته چې سوري مطلب ته چې دی نشي کولی چې داخل شي دغه تاسې دا میسجونه په پښتو هم ورکولی شي ورته ویلکم ولیکه زه ورته یم چې نه ویلکم په ځای درته ولیکه چې پښتو کې لیکو کولی شي چې ښوونځي کې داخل شي ډبل کوډ به ولګوئ پسې او بیا به چې دی راشي د سوري ته دلته به ورته ولیکئ مثال چې ستا عمر کم دی ته نشي کولی چې ښوونځي کې داخل شي ګورئ دا سل که پراخه کړو کولی شي چې ښوونځي ته داخل شي اوس زه دا شرط لاندې ډرایو کوم راځو دا به لږ نور هم داسې پراخه کړو په دې خوا راشو راځو مثال بل جاوید په نوم باندې نفر راغی جاوید دا چې دی د هغه شرط مطابق اولنی صحیح دی تذکره لري خو عمر یې چې دی څه شی دی عمر یې مثال فرضاً 15 کاله دی کم شو بیا هم ورته وایي چې ښوونځي کې کولی شي داخل شي بل فرضاً راغی طارق دا چې دی تذکره نه لري خو عمر یې مثال 6 کاله دی ګوره دلته یې مو ولیکل چې داخل شي کولی شي ښوونځي کې داخل شي بل مثال راغی رفیق دا نه تذکره لري او عمر یې کم دی نو دته هم چې دی ولیکل څه چې ښوونځي کې کولی شي داخل شي دا عمر چې دی عمر یې مثال فرضاً ورته لیکو چې عمر یې 4 کاله دی انټر یې کړئ ګورئ وایي ستا عمر کم دی ته نشي کولی چې ښوونځي کې داخل شي
نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې اف آر فنکشن دواړه یوځای استعمال کړو. ډېر اسانه ده، تاسې ویډیو دقیقه وګورئ، انشاءالله چې په اسانۍ سره کولی شئ چې پوه شئ.